په نیویارک کې د کرونا وبا او بیا د دې رنځ ضد ویکسین لګیدو وروسته په لومړي ځل خلک له کورونو په لویه شمېره کې راوتل پیل شوي دي او د نیویارک په جیکسن هایټ سیمه کې د ډایورسټي پلازا د هندوانو مذهبي تهوار دیوالې په لړ کې دستورې شوي دي. د هند سره تعلق لرونکي مهندر ورما له تیرو 40 کالو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. ویوې ډیوه سره په خبرو کې نوموړي وویل د کرونا وبا له امله تیر 2 کاله دوی د دیوالې میله نه د لمانځلې، خو اوس 2 کال وروسته د میلې ته په زرګونو خلک راغلي چې پکې د هندو مذهب منونکو سره عام ولس هم په دې ګڼ شمېر کې شامل وو. امریکا یہ فری کنٹری ہے، یہاں کوئی مذہب کی پرابلم نہیں ہے. امریکا یو آزاد هیواد دی او دلته د مذهب کوم بندیزونه نشته او دلته د حکومت په اجازه سره دستور کېدلی شي. امریکا په نړۍ کې په 2م نمبر وی جمهوریت هیواد دی. دلته ډېر خلک راځي او لدی دستوري خوندونه اخلي. همدا وجه ده چې دلته په دې نمونه کوم سیاست نشته او هر چاته حق ترلاسه. یہی اچھی چیز ہے کہ یہاں پر کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی پالیٹکس نہیں ہے، سب لوگوں کو حق ہے. د میلې ته د مسلمانانو ترڅنګ د نورو مذهبونو منونکو یو لوی شمېره هم راغلي و. په امریکا کې میشت سیاستواله فاطمه بریاب وویل د کرونا وبا وروسته په نیویارک کې د کرونا ضد ویکسین لګولو شمېر ډېر زیات دی. همدا وجه ده چې خلکو ته اوس ګڼې ګوڼې ته د تلو اجازه هم ورکړل شوې ده. बहुत खूबसूरत बात यह है कि हम इधर आके घुल मिल जाते हैं और د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ خلک بهر راوتلو، یو بل مونږ مدافعت ولیدلو، ځکه چې اوس معیشت ته بیا وده ورکول دي. د دې میلې یو لوی مقصد دا هم دی چې کم خلک د کرونا له امله په کاروباري توګه اغېزمن شوي دي، هغوی بیا خپل ځای ته لاړ شي. دلته یو ښایسته ماحول دی. مونږ وینو چې عام ولس د بل مذهبي تهوار په ښه شان سره لمانځي. پھر بھی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوسروں کی ریلیجس ہالیڈیز. مهندر ورما د کرونا وروسته د روزګار شروع کېدو په اړه وویل د خلکو راتګ پیل شوی دی او که څوک بیرته خپل هیواد ته ځي نو دا هغه بازار دی چې له دې ځایه سوداګانې اخیستلی شي او د خوشحالۍ خبره ده چې یو وارې بیا په دې بازار کې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. مارکیټ کې لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے. دې مارکیټ ته خلک راځي، دلته هر څه ترلاسه کېدی شي. که څوک هند ته ځي نو دلته کالي پدري، جامې یا د جازونو ټیکټونه هم ترلاسه کېدی شي. زه په خپل هم د 15 کالو راځي هم د ټیکټونو کاروبار کوم. موږ دا دعا کوو چې هر څوک د ښه صحت ولري او کرونا ختم شي. سب کو اچھی سے دے اور کرونا بھاگ جائے گا. یو بل میرمن شاجیا کوثر چې له تېرو 12 کالو راهیسې په دې ځای کې خپل روزګار کوي. ویوې ډیوه سره په خبرو کې وویل په کرونا کې 8 میاشتې کاروبارونه په مکمله توګه بند شوي وو، خو د ویکسین راتلو وروسته روزګارونه بیرته خپل ځای ته راتلل شروع شوي دي. هفته پورا پینډیمک کې لیے تو اس لیے بزنس دا ځای د کرونا د لپاره یو مرکز و. همدا وجه وه چې روزګارونه بند وو، خو چې کله نا ویکسین لګول شروع شوي دي نو روزګارونه هم پیل شو. دلته په دې دیوالې میله کې بیلابیل سټالونه لګېدلي دي. خلک هم په ګڼ شمېر کې راغلي دي. خلکو کې هم حوصله پیدا شوې چې بهر روزي او معیشت ته وده ورکړي. چې داسې کومو خلکو ته په کرونا کې تاوانونه رسېدلي وو هغوی د څه ناڅه ګټه ترلاسه شي. نقصانات ہوئے ہیں اس سے لوگوں کو تھوڑا سا بوسٹ ہو سکتے ہیں ان کے بزنسز. د یاد وړ ده چې د نیویارک په شمول د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د کرونا وروسته په ګڼه ګوڼه بهر ته په تګ تر دې چې یو بل سره په ملاوېدو هم بندیزونه لګول شوي وو، خو اوس دغه بندیزونه تر ډېره حده کم شوي دي او خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې هغوی خپل کاروبارونه پیل کړي او مذهبي میلې هم ولمانځي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوه، نیویارک.